د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ. یو په منځ نیم شوی سور نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ګ او ګل رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره ګل رنګول زده کوو. ښه، تاسو چې څه ګورئ په دې مخ کې؟ ګل، یو دانه ګل سره د څو پاڼو. څه وکړو؟ راځئ نو چې په رنګولو پیل وکړو. ډېر ښه، ونیسئ نو. کومه رنګ راخلو؟ ګلابي. او ګلابي رنګه چیرته ده؟ دقه ده پیدا مې کړه. واه 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 واه، داسې رنګ دی چې د سړي زړه وړي. آفرین، لږ احتیاط غواړي. ګورې پاڼې غټې غټې دي، خو احتیاط به ورسره کوو. دغسې د ګل په منځ کې ګورې څو تور ټکي دي که نه؟ څومره ښایسته ورسره ښکاري. آفرین، د وروستۍ پاڼه دقسې. اوس به نو لږ شانتې لیموي رنګ واخلو، د دې ګل منځ به رنګ کړو. ګورئ، وار دی د پاڼو. پاڼو ته به نو زرغون رنګ ورکړو. ونیسئ نو رنګه. دغسې د همدغې پاس پاڼې نه به یې شروع کړو. څومره ښه ښکاري، ګورئ. دا تورې تورې لیکې ګورئ، لکه د لاس ګوتې. دا یې رګونه دي، دا به همداسې تور پرېږدو. ښه، دغسې. بس، بله پاڼه دغه وړکۍ چې شاته یې ځان پټ کړی. ډېر ښه. ګلان خو موږ تاسو پیژنو چې ډېر زیات قسمونه لري او مختلف رنګونه او ډېر خوشبویه دي که نه؟ لکه د ګلاب ګل، د نسترن ګل، داوطي ګل، زنبق ګل، او تاسو ته دې وویل شي په پسرلي کې چې دا ګلان په دښتو کې راشنه کېږي. کوم ګل دی؟ ګل لاله، ډېر ښایسته ګل دی. ښه، پاڼې مې کوم ځای ته ورسولې؟ دغسې. اوس دې چپ خواله وګورئ. څومره اسانه دی. ګورئ، دغه حصه هم ډېر ښه. د ګلانو ساتل یو خو کور ښکلی کوي، بل ډېر ښه مصروفیت دی او د کور هوا هم پاکه ساتي. ګل جوړ شو، خپله ګلابي، پاڼې زرغونې. ډېر ښه. ته راکړه چې زه یې بوی کړم. ډېر ښه. ګل رنګول دې زده کړل. اوس د ګ توری رنګوو. دا ټکي ټکي ګ توری لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د ګ توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د ګ توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د ګ توري ته ګاف هم وایي.
له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده lls@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.